پنجشنبه ورځ دلته ډېر خلک دلته چکر دپاره هم راځي د قره باغ ولسوالۍ نه راتېر شي چې دغه د استالف ولسوالۍ په نوم یادېږي نو دلته تاسو ګورئ چې ډېر زیات دغسې موټرې هم ولاړې دي نو دې خواته خلک خاص د چکر لپاره د ښایسته د شنه د ځایونو د کتلو لپاره نو خلک دې ولسوالۍ ته راځي او نن موږ هم وغوښته چې ورشو دې ولسوالۍ ته د دې ولسوالۍ ښایسته د شنه ځایونو څخه موږ هم خوندونه واخلو راغلو د هغې سره نقیب خان سره چې هغه ښکته ولاړ دی تاسو موټر کې کېنو او پاس نور ځایونه هم شته دي نو هغه ځایونو څخه به هم خوند اخلو هغه ځایونو څخه هم اوس موږ دې سر ته راغلو چې دې خواته دې خلکو کورونه هم ښکاري چې دې ولسوالۍ ځایي خلکو کورونه دي نو زه به چې موږ سره کوم ملګري راغلي دې نه هم پوښتنې وکړم چې دوی څه احساس لري د درې ته راغلو د ولسوالۍ ته راغلو کله مخکې هم راغلی نه یې راغلی چې نن راغلی څومره خوندونه دې واخیستې د ځایونو څخه د شنې ځایونو څخه والله دا خو ډېر ښایسته ځای ده او دا استالف د کابل اړوند ساحه استالف په نامه یادېږي چې زبي استالفي هم چنان د دې منطقې ده سندرې به تاسو هم اورېدلي سیاحت ده نو ښه ده شکر ده چې یو ورځ سړی چکر ووهي دا ښکلا د وطن زمونږ وګوري لږ زره سټرس ریلیز کېږي ډېر ښه مخکې هم کله راغلی که نه دا د اول ځل دا اوس راغلی والله دا دوم ځل ده زما چې دلته راغلم اخواته تاسو هغه منطقې ولیدله چې ډېر ښه تاریخي ځایونه لري دلته یو تخت ظاهر شاه په نامه یو ځای ده چې اوس متاسفانه بند و چې هغه ځای موږ لیدلی وه دغه کابل او پروان ولایت ټول تاسو د هغه سر نه کتی شو ډېر ښکلی ځای و بلکل واقعا ډېر ښکلی ځای و موږ هم د ځایونو څخه ډېر خوندونه واخیسته او موږ هم زموږ خو لومړی ځل ده موږ کله نه راغلي نو دې راته ډېر صفتونه وکړل ځکه چې دې مخکې یو ځل راغلی و دا ځایونه او کتلي وو او دا ځل موږ راغلو ماښام هم دا وخت چې کوم یو دی لمر دغه شوی ده نو ځکه دا ویډیو هم داسې خاص داسې صفا رانغله
نو د ځایونو څخه واقعا موږ خوندونه واخیستو انشاءالله چې آینده به راځو نور انډیوالانو سره دا به موږ سره انشاءالله د ځایي خلکو سره به نور د هغونه به هم انټرویوګانې اخلو هغونه به هم پوښتنې کوو چې نور دغسې کوم ښایسته د چکر ځایونه وي نو انشاءالله هغه ځایونه به هم موږ تاسو سره شریکوو